دنیا کې انسانان چې ژوندي دي په چا ژوندي دي؟ په اوبو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله وی موږ ګرځولي په اوبو باندې هر شی ژوندی. اما په آخرت کې به چې انسانان ډېر احتیاج لري او انسانان به پې ژوندي وي، نو هغه لا اله الا الله ده. دا یوه قبر امام کومه هغه کړې سفیان ابن عیینه کړې. سفیان ابن عیینه وایي حمید ابن یحیی بلخي یو عالم له ده نه نقل کړی، دی وایي په دنیا کې چې څومره شیان دي اجل لري غیر د الله نه، دنیا هم اجل لري. یو ورځ به د دنیا اجل راورسېږي، دغه ولاړه دنیا به هم یو ورځ مړه کي لکه نور مخلوقات الله عز وجل چې دنیا کې دي. نو دی وایي ان للدنیا اجلا کاجل ابن آدم اذا جاء اجلها ماتت. کله چې اجل راسي یو ورځ نو دا دنیا به مړه سي، مرګ به ورته راسي. سفیان ابن عیینه وایي وی تر ټولو نه چې ډېر احتیاج علم ته لري، عالم یې لري که جاهل؟ نو دی وایي که علم ته احتیاج چې لري، عالم ډېر احتیاج علم ته لري له جاهل نه. جاهل خو اصل جاهل د تو پوښتنه نه ترېنه کوي، عالم خو خلکو په دې منلی کې عالم ده، نو د خلکو مرجع ګرځېدلې ده. نو د ده په حق کې جهل طالبانو دا اقبق ده په نسبت سره جهل ته په حق د چا کې د جاهل کې څومره خوږه خبرې وکړه، تاسې په خبر ځان پوه کوي. دوه انسانان دی علم نه لري، یو عالم علم نه لري، یو جاهل علم نه لري. نو که جاهل علم نه لري ته پروا کوي، صحیح ده ککو نه ده، خو بیا هم دومره ډېره پروا نه کوي. عالم خو د خلکو مرجع وي، خلک له ده نه پوښتنې کوي، ده ته ترې ووایي یو مسلې پوښتنه سرنه وکړي، دی وي ما ته نه ده معلومه. نو د ده په حق کې دا جهل دا اقبح ده په نسبت سره هغه جهل ته چې په حق د چا کې ده، د جاهل کې ده. نو دی وایي چې کله یو څوک میدان د علم ته راسي نو دی باید کوشش وکړي علم ډېر حاصل کړي او ځان ته معلومات ډېر راولي چې الله عز وجل ده ته لکه د ده په حق کې دا جهل اقبح ده په نسبت سره هغه جهل ته چې په حق د چا کې ده. او یوه خبر طالبانو ورونو سفیان ابن عیینه دا کړې، عافیت له شکر سره دا احب د طالبانو او کبلا مع صبر دا محبوبه ده. چا له ده نه پوښتنه وکړه له سفیان ابن عیینه نه، وایي عافیت له شکر سره دا افضل ده او کبلا له صبر سره. ګوره الله تا ته صحت درکړی ده، روغ جوړ یې، فقر نه لرې، غریبي نه لرې، جوړ روغ یې، اقتصاد دی برابر ده، خو له دې سره سره څوک هم لرې، شکر هم الله توفیق درکړی، شکر ګزارم یې، شکر هم کوې. دا افضل د طالبانو ورونو. او که الله مبتلی کړی یې، مریض یې، فقیر یې، او یو بل مصیبت و بلا در باندې راغلی، خو له دغه مصیبت و بلا سره الله څوک درکړی؟ صبر درکړی. نو صبر مع البلا افضل ده که عافیت مع الشکر افضل ده؟ نو بعضې د ده رایه دا وه د سفیان ابن عیینه، وی د ما رایه دا د عافیت مع الشکر دا افضل ده له چا نه؟ له صبر مع البلا نه دا افضل ده. بیا چا ورته ویلې چې ولې دې دا رایه مختاره کړله؟ د تا وراره خو وایي چې صبر مع البلا افضله ده، ته ولې شکر مع العافیت مع الشکر افضل بلې؟ ده ورته ویلې ما قرآن کې فکر وکړ، قرآن کې مې دوه انسانان ولیدل، یو حضرت سلیمان علیه السلام و، او سلیمان علیه السلام ته طالبانو ورونو الله توک ورکړی و، بادشاهي و عافیت مع الشکر الله ورکړی و. الله له غلم داسې تعبیر وکړ، نعم العبد انه اواب، نعم العبد سلیمان انه اواب، الله ته رجوع کوونکی و. بل بنده د الله حضرت ایوب علیه السلام و، هغه الله امتحان کړی و، بلا و مصیبت یې پرې راوتلی و، خو هغه بلا مع الصبر کو. د هغه په حق کې الله عز وجل وویلې نعم العبد ایوب انه اواب، نعم العبد ایوب، ښه عبد بنده و. خو دواړه یو شی سو، ما خو چې ولیدل دواړو ته الله نعم العبد انه اواب ویلې، نو چې دواړې ته یې ویلې نو ما ځان سره فیصله په دې وکړله چې دواړه مساوي تول، نو بیا د عافیت مع الشکر دا افضل ده له چا نه افضل ده؟ له بلا صبر مع البلا نه دا افضل ده. نو چې مرتبې یو شی شولې، نو دا مرتبه بیا سړي ته کله ځکه ځورېږي ډېر نه پکې،
بلا مو نه دی الله وساتي. ډېره ښه علمي خبر د طالبانو ورونو که تاسې پکې فکر وکئ. او یوه خبر سفیان ابن عیینه کړې. سفیان ابن عیینه تیران دی طالبانو وایي یو غل ده یو حسد ده. حسد غل دې ته وایي چې د چا په زړه کې یو چا ته کینه پرته وي خو باندې نه راویستلي. غل د انسانانو په ټولو انسانانو کې غل ته زړونو کې طالبانو حسد ته دا فطري د انسانانو ده. خو کله کله طالبانو انسانان دا باندې راوباسي. دا باندې کې راووي ته څوک ترې جوړ سو. حسد چې پټه پاتې وله دې ته وایي، دې ته غل وایي طالبانو ورونو. نو دا یو ډېر ښه خوندور کار کړی ده. دی طالبانو وایي انسان چې ده یو له دښمن سره جهاد ده، یو له ځانه سره جهاد ده. له دښمن سره جهاد کې ده یو وارې کفایت کوي، له خپل نفس سره جهاد دا 9% د جهاد به انسان د خپل نفس سره کوي. ځکه تاسې طالبانو ورونو زه ډېر کوشش کوم ته کاړي چې الله مې په دې وعده کې رښتونی کړي. امام غزالي طالبانو رحمه الله په دې باندې بحث کوي په احیاء العلوم کې. صوفیانو باندې د الله رحم وکړي دغسې کوښښي غربړي وهي. طالبانو احیاء العلوم کې په دې بحث کوي چې انسانان په بدن د انسان کې دښمنان دي درښیي یې هلته بحث دې کوي. نو ته به له دې لښکرو سره دا جنګ څنګه کوې؟ له دغه لښکرو سره چې امریکایي او روسي لښکر یې مات یې کړل، داسې جنګ له همدغو لښکرو سره مو وکړه چې دا د تا د نقد لښکرې دي. کله د غرور په جامه کې درته راسي، کله د حسد، کله د فحشا، کله د رشوت، کله د غضب. دومره خوند کوي طالبانو احیاء العلوم کې دا به چې ته ورته حیرانه شې. په جمعو بحثونه دي. او امام غزالي دا یوه ګیله هم کړې چې فقه په زمانه د سلفو کې د رسول الله زمانه کې چې فقه کومه معنا درلودله، نننۍ فقه چې ساتي په کتابونو کې وایي دا د سلفو زمانه کې دا فقه نه وه. اصل فقه چې معنا یې ده دا تزکیه د نفس اصلي معنا ده. نن انسانان په دغه فقه ډېر مصروف شول. دغه فقه باندې هېڅوک نه دي مصروف چې دې باندې اصلاح د انسانانو د نفس راځي. او صوفیان طالبانو بس مرید مې سوې راځه کښېنه را سره زتینو صحبت شروع شو. بعد نورې هېڅ شیم نشته طالبانو ورونو، بس صحبت یې جمعې په ورځ راسي چې غر روپټ شروع وي، نور هېڅ شیم نشته. والله عز وجل دې نو دلته وایي یو جهاد له دښمن سره 9 جهاد به دې چا سره کوي. یوه ډېره خوندوره هغه درته ورته وایي دا شکایت چا ورته کړی ده. یحیی ابن یحیی یو عالم راغلی ده، سفیان ابن عیینه ته یې شکایت کړی ده. داسې ورته ویلي وایي دا خبره واورئ ډېره خوندوره ده طالبانو. یحیی ابن یحیی ته ویلي، یحیی ابن یحیی سفیان ابن عیینه ته ویلې ای ابا محمده یو شکایت درته کوم له ښځې نه. ښځه مې کړې ده، خو دا ښځه مې داسې ښځه کړې ده چې زه مې دې ښځې ته ذلیل ډېر یم. عمره ورته ذلیل یم بیخي مې خبر نه مني او ډېر ورته حقیر یم. په حقیره سترګه دا ښځه ما ته ګوري. نو سفیان ابن عیینه داسې سر کته واچو، نو بېرته یې سر راپورت ورته ویلې چې یو څو خبرې واوره. کیدای شي وي تا ښځه د عزت دپاره کړې وي. نو څوک چې ښځه د عزت دپاره کوي الله ذلت ورکوي. دې پسې مه ګرځه چې ښځه یې دې دپاره وکړې د غټ خاندان ښځه وي. که ښځه دې د غټ خاندان کوله د حسب پسې ګرځېدلې نو تا عزت مقصد تو الله عز وجل بیا تا ضریب کوي. په ښځه کې به عزتیت نه مقصد کړې. تنکح المرأة لأربع لمالها وجمالها فاصبر بذات الدین. هسې اوس خبرو ته غوږ ونیسئ. ده ورته ویلې سفیان ابن عیینه ورته ویلې وي ښځه دې کوې نو تا به وایي عزت. ده ورته ویلې بلکل همدغسې دې وي. نو اوس دې لک ګاله ښځه دې چې کوله د غټ خاندان پسې به نه ګرځې، وبه یې کې خو د غټ خاندان نه ده. تا عزت مقتده و اوس به د ذلت څه کې یو. او که چا ښځه د مال دپاره وکړه چې ښه مالداره ده نو چې به زه مو سره خان تم نو ده ورته ویلې الله به دې په فقر اخته کړي. دا یو تجربه ده. که ښځه چا د مال دپاره وکړله الله دی په فقر اخته کوي. که د حسب و د نسب والا یې وکړه په چا یې اخته کوي؟ په ذلت یې اخته کوي. او که چا د دین دپاره ښځه وکړله الله عز وجل دینداره ښځه یې وکړه، دیندارې پسې وګرځېده، الله عز وجل به عزت و مال دواړه ورته نصیب کړي. اوس سفیان ابن عیینه ورته وایي موږ 4 وروڼه ولو. سفیان ابن عیینه
یحیی ابن یحیی ته وایي موږ څلور وروڼه ولو، یو محمد نومیده، یو عمران نومیده، یو ابراهیم نومیده، یو زه سفیان وم ابن ابنا عیینه. محمد دی موږ مشر وو، عمران مو کشر وو، زه متوسط وم. محمد وایي اراده درلودله محمد ابن عیینه چې واده وکړي، خو د حسب والا ښځه وکړله. کله چې حسب والا ښځې پسې ګرځېده ویې کړه، خو وروسته له واده نه الله په ذلت اخته کړ. ذلیل تو خپلې ښځې ته لاړ، کار یې خراب شو. او د ما بل ورور چې عمران ابن عیینه وایي د هغه رغبت په دې کې و چې دتې ښځه وکړي چې مال ولري، بیا یې هغه هم دتې ښځه وکړه. فابتلاه الله بالفقر، الله ابتلا کړ د ما دا بل ورور عمران ابن عیینه په فقر باندې. فاخذوا ما في يده ولم يعطوه شيئا. او ما وی ځان سره فکر وکړ، ځکه د ورونو حالت مې تجربه کړ، دا مې د ځان سره فکر وکړ چې زه باید څنګه ښځه وکړم. وی ما دتې ښځه وکړله، د رسول الله په دې حدیث کې مې صلی الله علیه وسلم په دې کې فکر وکړ تنکح المرأة على أربع، على دينها وحسبها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت. او بل دا حدیث کې مې چې فکر وکړ نو ما ویلې اسلام داسې وایي چې ښځې کې دینداره ښځه ولټوه، نو ما دینداره ښځه ولټوله. نو چې ومې لټوله فجمع الله لي العز والمال مع الدين، دین سره طالبانو عزت هم موجود و، د دین سره مال هم موجود و. الله عز وجل زه پرې باندې امتحان کړم. نو طالبانو ورونو حکیمانو انسانانو چې خپل ژوند کې تجربې کړي دي، هغه تجربو نه ګټه واخلئ، پاتې دې همه تجربه کوئ د دي د ضرورت ته. انسانانو تجربې کړي دي، موږ ته همغه ګټه ده. او ته چې اوس ژوند کوې او ته بیا تجربې کوې د نورو دپاره، وایي بیا تجربې کوي، مخکې حکیمانو تیارې تجربې کړي دي. نو الله عز وجل دې موږ له هغې نه مستفید وګرځي. نور بحث نه کوم، طالبانو دومره ډېرې پاڼې نور د سفیان ابن عیینه په مناقبو لګېدلي. او دلته یوه بله خبر ده چې دا تاسې خو تر اوسه طالبانو لا اسواران د میدان د رجالو د تحقیق نه یی طالبانو ورونو. دلته یوه خبر را ذکر کوي ابو نعیم اصفهاني په حلیې کې، او دا د تاریخ په ډېرو کتابونو کې شته ده. دې که طالبانو حدیث حیې وایي، حی د مار یو حدیث ده چې روایت سفیان ابن عیینه کوي. وایي ما ته هغه حدیث د مار ووایه، دا ډېر داسې اوږد خبر ده، کوم به یې نه طالبانو مناسبه یې نه بلمه ډېره. نو بیا هم که تاسې غواړئ چې په دې ځان پوه کړئ نو کتابونه پسې وګورئ. دا داسې چل د سړی روان ده په لاره باندې، پیری د مار په شکلو سره مخ شوی، هغه پناه ورکړې، بیا ده خوړلی ده. بیا هغه ورته ویلي چې اوس دې نه پرېږدم. او په ډېرو سندونو باندې ابو نعیم اصفهاني په حلیة الاولیاء کې راوړی ده. او که دا کتاب په اسانه نسئ پیدا کولی، علامه موسی خان ته کتاب ده کنز العظم فی تعیین اسم العظم، چې کوم یو اسم العظم ده، ځکه دا خبره تر هغې تړاو لري. ډېره داسې اوږده غوندې کیسه د طالبانو ډېره خطرناکه کیسه ده. نو بیا یې هلته سره وګورئ. زه یې ډېره مناسبه نه بلم طالبانو، دته د دروغ خو نه راته ښکاري، خو طالبانو بیا هم کروره کیږي راته.